السلام علیکم. امیلا بابرزه یم د زرانه چینل ته ښه راغلاست. تاسو په دغه ویډیو کې د پښتو ژبې لیکدود کې د 5 یاګانو په اړه چې څنګه او په کومو حالاتو کې کومه یې باید وکارول شي معلومات وړاندې کوم. هیلهمن یم ستاسو د استفادې وړ وګرځي او په خپل لیکدود کې وکاروئ ترڅو پښتو ټولو ته اسانه شي. او که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې دا به ستاسو د زرانه د چینل د ودې او پیاوړتیا کې لویه مرسته وي. او که ویډیو مو خوښه شي نو ضروري لایک کړئ. د موضوع د لنډیز لپاره موږ کولی شو د عربي ژبې د علمو د حرکاتو په کارولو سره چې زور، فتحه، زیر، کسره، ولاړ زیر او تشدید دي د دغو یاګانو استعمال نور هم ساده کړو. تاسو یوازې دا ټولې انځوریزې یاګانې په دغه انځور کې حافظې ته واچوئ چې لومړی یې زور یا فتحه لرونکې یې ده، دوهمه یې کسره یا زیر لرونکې، دریمه یې ولاړ زیر او څلورمه او پنځمه یې مشددې یاګانې دي چې د هرې یې د استعمال تفصیل ته راګرځو. دلته غواړم یوې ټکي ته په لنډه توګه اشاره وکړم ترڅو ویډیو ډېره اوږده نه شي، او هغه دا چې زموږ حافظه انځور ډېر ژر اخلي نسبت کوم بل څه ته. د بېلګې په توګه موږ که چیرې کوم څوک مو چېرته لیدلی وي نو ورته وایو چې ته مې چېرته لیدلی یې، ستا نوم څه دی؟ خو هېڅکله هم ورڅخه نه پوښتو چې هی ستا نوم مې زده دی، ستا څېره کومه ده؟ نو دا په دې حال دلالت کوي چې زموږ حافظه د انځور په یاد ساتلو کې تر بل هر څه ډېر ښه عمل کوي. اوس راځو د دغو یاګانو د استعمال ځایونو ته چې لومړی نرمه، نرینه یا زورواله یې ده. دلته نومونو ته ډېر پام مه کوئ چې کوم نوم ستاسو د خوښې وړ وي هماغه وکاروئ، خو مهم د یې شکل یا څېره ده چې د استعمال لپاره یې په ذهن کې باید وساتئ. په هر حال نرمه، نرینه یا زورواله یې چې دغه یې ده، دغه یې په لاندې حالاتو کې استعمالیدای شي. لومړی هر کله چې د یې نه وړاندې د واو توری یا حرف راشي نو په دغه حالت کې موږ نرمه یې استعمالوو. د بېلګې په توګه شوی، سوی، زوی، خوی. دلته ګورو چې د یې نه وړاندې په دغه ټولو لغاتو کې د واو توری راغلی ده، نو ځکه مو یې یا نرمه یې یا زورواله یې استعمال کړې ده. دوهمه، هر کله چې د یې نه وړاندې د الف توری راشي نو په دغه حالت کې هم نرمه یا زورواله یې استعمالوو. د بېلګې په توګه موږ په ګډه دا ستونزه حل کولی شو. دلته ګورو کولی د یې نه وړاندې الف توری راغلی دی نو نرمه یا زورواله یې استعمال شوې ده. او پاس ختلی شو. دلته هم ګورئ چې د یې نه وړاندې د الف توری راغلی دی او زورواله یا نرینه یې استعمال شوې ده. دریم حالت یې هر کله چې د یې نه وړاندې زور یا فتحه لرونکی توری راشي نو په دغه حالت کې بیا هم موږ کولی شو چې نرمه یا زورواله یا نرینه یې استعمال کړو. د بېلګې په توګه زمری، لمسی، کودی، پردی او همداسې نور. دلته ګورئ د یې نه وړاندې چې کوم توری راغلی دی د زور آواز ورکوي یا زور اخلي. زمری، لمسی، د یې نه وړاندې سین راغلی دی، سین هم د زور تقاضا کوي. کودی، د یې نه وړاندې دال راغلی دی، دال هم د زور آواز ورکوي. پردی، د یې نه وړاندې هم دلته دال راغلی دی چې دال هم د زور آواز یا د زور غوښتونکی ده. نو په دې توګه موږ کولی شو په دغه پورتنۍ درې حالتونو کې نرمه، نرینه یا زورواله یې استعمال کړو. معروفه یا زیرواله یې ده. دغه یې هر کله چې د یې نه وړاندې زیر یا کسره لرونکی توری وي په دې حالت کې معروفه یا زیرواله یې کارول کیږي. د بېلګې په توګه سړي، اوباسي، شمالي، جنوبي. دغه کلماتو کې که چیرې تاسو ورته ځیر شئ نو د یې نه وړاندې چې هر توری راځي هغه د زیر تلفظ ورکوي یا د زیر غوښتونکی وي. مثلا سړي، اوباسي، دلته د یې نه وړاندې سین ده، سین هم د زیر تلفظ ورکوي. شمالي، یې نه وړاندې لام دی، لام هم د زیر غوښتونکی دی. جنوبي، د یې نه وړاندې بې دود، بې هم د زیر غوښتونکی یا د زیر تلفظ ورکوي. نو په دې ترتیب مونږ کولی شو هغه ځایونو کې
چې د یې نه وړاندې توری زیر یا کسره وغواړي نو موږ دغه زیروالی یا معروفه یې وکاروو. دریمه اوږده یا ولاړ زیروالی یې ده چې دغه یې ده. هر کله چې د یې نه وړاندې توری ولاړ او اوږد زیر لرونکی توری وي بیا په دې حالت کې اوږده یا ولاړ زیرواله یې کارول کیږي. د بیلګې په توګه پشې، شپې، ښځې. په دغه کلماتو کې که چیرې ورته ځیر شئ د یې نه وړاندې چې کوم توری راځي هغه اوږد ولاړ زیر تلفظ ورکوي. لکه پشې، پشې د یې نه وړاندې شین دی چې شین چیغ ولي اوږد یا ولاړ زیر وایي. شپې د یې نه وړاندې پیدو پې اوږد یا ولاړ زیر غوښتونکی توری دی. ښځې یې نه وړاندې زیدو چې ولاړ یا اوږد زیر آواز ورکوي. څلورمه یې لکۍ لرونکي او پنځمه حمزه لرونکي یې ده چې د مشدد یګانې په نامه هم یادیږي. هر کله چې یې مشدده تلفظ شي او د یې نه وړاندې توری د زور او زیر ترمنځ غږ ولري په داسې حالت کې لکۍ لرونکي او یا حمزه لرونکي یې کارول کیږي. د تلفظ له اړخه یو ډول دي خو د استعمال ځایونه یې سره بیل دي. لومړی لکۍ لرونکي یې دغه یې په نومونو کې کارول کیږي. د بیلګې په توګه څپلۍ، ګوشکۍ، جینۍ. دلته د کلماتو ته که چیرې ځیر شو لکۍ لرونکي یې مشدد تلفظ کیږي او د یې نه وړاندې چې کوم توری دی د زور او زیر ترمنځ آواز ورکوي. څپلۍ، ګوشکۍ، جینۍ. او دوهمه حمزه لرونکي یې ده. دا د امریه جملو په آخر کې او ځینې وختونه د سوالیه جملو په آخر کې هم راځي. د بیلګې په توګه سوله وکړئ چې یوه امریه جمله ده او د یې نه وړاندې چې کوم توری ده هغه ری ده او ری د زور او زیر ترمنځ آواز ورکوي. وکړئ، خپل ښار پاک وساتئ، سوله ولې نه کوئ چې دغه دوه جملې امریه دي او د آخره جمله یې چې ده سوالیه ده چې یې نه وړاندې چې واو کوم توری راغلی ده هغه هم د زور او زیر ترمنځ آواز ورکوي. د پنځو یاګانو د استعمال لپاره چې کوم اصول مو تاسو ته وړاندې کړل که چیرې د یوې قاعدې په بڼه یې حافظې ته وسپارئ نو استعمال به یې ډېر ساده شي. نو که چیرې دغه ویډیو مې خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له نورو سره یې هم شریکه کړئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ.